موږ خپل ټولو کتونکو ته بخیر الله وایو. نن موږ تاسو ته داسې فلم راوړلی چې په هغې کې یو داسې ویلن چې د هغه ځناور یو د هغه نوم ګلدان وي. په دغه ځناورانو کې ښه ځناوران هم وي. غټ ځناور چې د ده نوم ګلدان وي، دی د انسانو د روحونو په ذریعه باندې یو داسې جادو جوړوي، هغې باندې دی نورو خلکو ته روحونه هم اچولی شي. دلته کې دې ځناور انسانان هم مړه کړي، هغه انسانان د ده په مقابله کې راوځي، هغه هم د دوی شین جادو ټول را پیدا کړي چې کوم ښه ځناوري به دي کې هغه د غدو سره یو ځای شي، د دې شین جادو او د غټ ځناور سامنه وکړي. څنګه د خطرناک جادو ختم کړي او د غټ ګلدان دا کم چې ویلن دا مړ کړي. راځئ په دې فلم کې به موږ دا ګورو. دا ویډیو تاسو خوښه شو نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ او کمنټس. په فلم کې موږ د دنیا یو داسې ځای وینو چې د هغې نوم ټرین وي او په هلته کې د ارګ په نامه باندې داسې خلک پاتې کېږي چې هغه ځناوران وي، یعنې که هغه د عامو انسانانو مقابله کې ډېر زیات غټ وي. په دغه کیسه کې د داسې ځناورانو یو قبیله وي چې د هغې مشر یو ارګ وي چې د هغه نوم ټورنټ وي. دا ټورنټ د خپلې قبیلې سره روان وي او هغه میدان ته ځان ورسوي. اصل کې دا ټول ځناوران هغه ځای ته راغونډېږي چې هلته کې یو بل ځناور وي چې د هغه نوم ګلدان وي. هغه دا حکم ورکړی چې دا ټول ارګ چې دی دا د دې ځای ته راغونډ شي. او دا ګلدان دومره غټ بېرحم او جادوګر وي چې ده د خپل جادو په ذریعه باندې خپله ټوله قبیله ختم کړي. د ده سره چې کم جادو هغه جادو ته شین جادو ویلی کېږي او دې جادو ته د ژوندي انسانانو روحونو ضرورت وي چې د هغې توجه دې ته طاقت میلاویږي. او د دې جادو دپاره د ډېر شي خلک قبضه کړي او بند کړي وي چې د دې روحونو په وجه باندې به دې جادو ته یو داسې طاقت میلاویږي چې د هغې په ذریعه باندې به دا جادو یو داسې دروازه چالو کوي، دا ټول ارګ به دا دنیا پرېږدي او یو بلې دنیا ته به لاړ شي چې د هغې نوم مازروت دی. او دقلته موږ به یو ښځه وینو چې هغه نیمه ارګ وي. دا ګلدان ولګي هغه دروازه چالو کړي، خدای دا خبر وکړي چې زموږ سره قیدیان ډېر لږ دي، د کومې د وجې به دا دروازه لږ ساعت له چالو وي، نو موږ به د دې دنیا نه لږ غونته کې ارګ هغه دنیا ته یعنې کې ازروت ته ولېږو. بیا دا ګلدان ولګي د هغه روحونو او د هغه جادو په ذریعه باندې هغه دروازه چالو کړي. ګلدان چې کله د روحونو په ذریعه باندې دا دروازه چالو کړي نو ډېر شي ارګونه منډې کوي او هغو په دروازې په ذریعه باندې هغه بل دنیا ته ځي. او د دې ډېرټون قبیله هم په دې کې شامله وي، هغه هم په دې په دروازې په ذریعه باندې ازروت ته روان وي. نو دا ډېرټون د هغه دروازې په ذریعه باندې بلې دنیا ته لاړ شي. د ده سره د ده ښځه هم وي چې هغه ماشوم ناجوړه وي، چې کله بلې دنیا ته راشي نو د دې ښځې باندې دړ شروع شي او دغلته کې د دې ښځې او ماشوم هلک وشي او هغه ماشوم مړ وي. نو ګلدان چې کله دا وګوري هغه دا ماشوم په خپل لاس کې راوالي، دا ماشوم مړ وي. چې وګوري دغلته کې یو هیرن ولاړ وي. دا ګلدان دا هیرن نه روح راوباسي او په دې ماشوم کې واچوي. د دې سره د ماشوم خو ژوندی شي، خو دی مکمل طور باندې د هغه جادو په شانتې شین شي. په دغه ځای کې مونږ به یو سلطنت وینو چې د هغې نوم سټون وین وي. اولته کې مونږ یو سپهسالار وینو چې د هغه نوم لوتر وي او هغه د هغې سپیانو خواله لاړ شي چې کم سپیان د دغې روح د لاسه یعنې کې په دغې موت باندې مړی. د دې لوتر سره یو جادوګر وي چې د هغه نوم ګړکار وي. هغه د هغې مړه خلکو جانچ پړتال کوي. هغه د لوتر نه تپوس وکړي دا کم چې مړه شوي دی د دې د مرګ وجه معلوموي. دلته کې د ګړکار جادوګر ته پته ولګي چې دا خو خطرناک شین جادو دی. لوتر ته ووایي چې دا ډېر خطرناک جادو دی او تاله پکار ده چې ستاسو د ریاست کم محافظ دی هغه ته زر در زر راوغواړه. اصل کې په دغه وخت کې د داسې ریاستونو محافظان وي. دې ریاست یو محافظ چې د هغه نوم ویډر وي او د دې نه بعد دا جادوګر او لوتر د دې سلطنت بادشاه سره ملاوېدو له راشي. نو دا جادوګر د بادشاه ته و چې ستا کم سپایان مړ دي هغه د شین جادو یعنې که دا ډېر خطرناک جادو دی د هغې د وجه مړ دي. نو بادشاه سلامت ستا د ریاست چې کم محافظ دی میډف، نو تاله پکار دي چې دغه محافظ خپل ریاست ته راوغواړې. دا بادشاه د لوتر او د ګړکار جادوګر ته ووایي چې ته لاړ شه محافظ میډف راوله. د لوتر سره د باز غونته یو سواري چې دی هغو ته وخیږي او هلته کې میډف پسې لاړ شي. او بل طرف ته مونږ ار ګورو چې هغو د خپلې دنیا نه راغلي او دلته کې انسانان نیسي. او دلته کې مونږ د ډیرټون ته هم ګورو چې دی هم د خپلې قبیلې سره راغلي خو دی انسانان نه اغوا کوي. او بل طرف ته لوتر او هغه جادوګر د میډپ سره ملاوېدو له راشي. لوتر چې کله د میډپ سره ملاوېدو له بله لاړ شي جادوګر کته د کتابونو سره لګیایي. دا لوتر د میډپ ته وایي چې ته بادشاه یاد کړی یعنې کې تا ته بادشاه آواز کوي. بل طرف ته دا جادوګر چې کله کتابونه ګوري دلته هلته کې یو سایه راښکاره شي. دی چې کله په سایه پسې لاړ شي نو هغه سایه د هلته نه غیبه شي او د دې جادوګر په لاس باندې چې کم ټیټو وي نو هغه ټیټو په رڼا کېدو شروع شي. دا رڼا یو کتاب طرف ته اشاره کوي چې دا جادوګر هغه کتاب راوالي. د دې نه بعد جادوګر او لوتر دغه میډپ محافظ واخلي او د بادشاه خواله را حاضر شي. او دلته کې بادشاه ته د دې خبره پته ولګي چې یو څو ځناوران راغلي او هغه په ګیدړانو باندې سوار دي. هغه زما د ریاست نه خلک قبضه کوي او د دې ځینې بوځي. دا راجا ولګي د دې لوتر او د میډپ سره یو څو سپایان ولګي او دوی ته ووایي چې لاړ شي د دې خبرې معلومات وکړي چې دا څوک دي چې زما د ریاست نه خلک اغوا کوي. او د ده سره د جادوګر کړګار هم وي. دا سپایان او د لوتر د یو ځای ته راورسي چې هلته نه خلک اغوا شوي. اولته کې د جادوګر ته د شین جادو باره کې معلومات هم پته ولګي. او په دغه دوران کې هغه ارګ ځناوران په دو باندې حمله وکړي. دا میډپ محافظ ولګي د خپل جادو په ذریعه باندې هغه ځناوران مړ کړي کم چې شنه
یعنی کم جناوران چې د ګلدان په جادو باندې جوړ شوی او پیدا شوی چې کم مرګ شنه نه وي یعنی کې د جادو سره منسلک نه وي نو هغه ولګي د غزینه و تختی دلته کې لوتر او میډب ته یو جناور ملاو شي چې دوه غونی چې ځان سره بوزي او په دې جناور کې دیانو کې هغه جنې وي چې هغه نیمه ارک وي او نیمه نه وي دا لوتر د جنې سره خبرې کوي دلته چې دا کم بل ارک نه سي دی چې دا وګوري نو هغه به د جنې باندې حمله وکړي او د جنې د بچکولو لپاره لوتر ولګي هغه ارک مړ کی او دا جنې دغه نه بچ کی دا راجا د جنې نه تاسو کې چې زما د ریاست نه کم خلک تاسو نیولې هغه خلک څه شو دا هغه سره تاسو څه چل کړی دی دا جنې دی راجا ته و چې هغه خلک ژوند دي خو هغه ته ګلدان په قبضه کې دي د ګلدان جناوران چې ستاسو د ریاست نه کم خلک نیولې دي او هغه یلته کې بوتلې دي هغه نه بروخونه وباسي او هغه پروخونه په ذریعہ باندې بده د جادو له طاقت ورکي او بیا به هغه شین جادو په ذریعہ باندې دا دروازه یو ځل بیا چالو کړي چې په هغه دروازې باندې نور عرض کوم یعنی کې نور هم جناوران ستاسو دنیا درازي استاسو ټول دنیا به تباہ کی تاسو بمړه کی او تاسو په دنیا باندې به بیا دغه خلکو یعنی کې د دې جناورانو راجوي دلته کې د راجا د ګل نظر لګي خبرې کوي او بل طرف ته مونږ ګورو چې ارک او دغه جناوران اصل کې دا ګلدان دلته کې هغه جناورانو له سزا ورګي کم چې د انسانانو نه یریدلی او تختیدلی هغه کې د ریډرنټو مرګري چې دغه نوم بلیک ویلټي هغه هم شامل وي هم د یو ګروپ لیډر وي چې دغه ګروپ لیډري کوي دا ګلدان هغه بلیک ویلټ وي چې تا یو غلطي کړل او تا ته پته را چې دغه غلطي سزا سده ریډرنټ هغه مرګري بلیک ویلټ ولګي خپل غلاس په شین جادو په اور کې واچي کم د وجه د بلیک هارد لاس د شین جادو په ذریعہ باندې سوځیدل شروع شي عدالت کې ډیرټون د خپل مرګري د بچکولو لپاره خپل تبرګي راوالي د بلیک ویل د لاس نه هغه حصہ کټ کی چې په کم ځای باندې شین جادو اثر کړی او دا ډیرټون د ګلدان ته وجه هلته کې انسانانو چې په کم ارک باندې تا شین جادو کړو هغه هلته کې مړ کړو موږ سره د غزنه تختیدو نه علاوه بل لار نه و ګلدان چې کړه د ډیرټون د خبرې ووري نو د غسل کوټي یې خشي بل طرف ته مونږ ګورو چې ډیرټون د خپل خزي د خپل ماشوم سره ناسي او هغه تر دې خبرې پته لګېدلې چې ګلدان به د خپل جادو په ذریعہ باندې دا دنیا هم تباہ برباد کړي او بل طرف ته مونږه جنې ګړل وینو چې هغه دا خبر وکړي چې سید عزت لوتر سره په دې جنگ کې سات ورکوم او په بل ورځ باندې به مونږه هغه دې چې په کم ځای کې ګلدان او هغه ارس التګي پاتې کیږي بل طرف ته مونږه کلکار جادوګر وینو چې هغه دا کتاب مطالعه کوي چې کم کتاب هغه د میډب د لایبرری نه راوړي هغه کتاب کې دا لیکلي چې همیشه د تیارې نه بعد رڼا راځي او ځینې ټیم کې د رڼا نه بعد تیاره هم راځي او بل طرف ته مونږ ګورو چې دا ډیرټون د خپل مرګري بلیک هډ سره ناسي او هغه سره خبرې کوي دا ډیرټون خپل مرګري ته وی چې وګوره ګلدان د خپل جادو په ذریعہ باندې شین جادو سره دا دنیا هم ورو تباہ کړه هغه خپل د جادو په ذریعہ باندې نور هم د ځای تباہ کی او د ارسه به ختم کی دا ډېر ټون وته و چې مونږ له پکار دي چې مونږ دا ګلدان منو کو نو دا مرګره بلیګټ د ته و چې مونږ دوانه یوازې د ګلدان مقابله نشو کولای مونږ بس کو په دې باندې دا ډېر ټون خپل مرګره ته و چې مونږ له د انسانانو سات ورکول پکار په دې جنگ کې بل طرف ته مونږ ګورو چې لوتر دا غلکار جادوګر او د جنې سره د ګلدان د زی معلومولو لپاره روان شي د ډیر سفر نه بعد اخرکار دوه غزي تر اورسي چې په کم ځای کې ګلدان او ډیر شي ارک پاتې کیږي ولته کې هغه لګیدل ډیر شي انسانان بندي کړي چې دا غوخونه به وباسي او د ګلدان دا اراده چې هغه نور هم ډیر شي ارک دلته کې راولي نو لوتر دا خبر راجا ته رسولو د پاره ته غزين لاړ شي او دلته کې دا جنې او دا الګ ګړکار پاتې شي په دغه کې دوران کې ډیرټون راشي د ګلکار خپل بند کې او د جنې ته وایي چې دلته څه ګوره او ډیرټون د جنې ته وایي چې د خپل انسانانو مرګرو سره ما سره چې کوم غتور غر دی دا غي شاته ما سره ملاو شي زبال ته کې تاسو انتظار کوم بیا دا غزینه لاړ شي او بل طرف ته مونږ ګورو چې د لوتر لګیدلې د ټولو ریاستونو راجاګان راغون کړي او ته دا خبره کوي ګلدان لګي د خپل د شین بجادو په ذریعہ باندې یو دسه دروازه چالو کوي چې هغه الته نه ټول ارزکونه زمونږ د دنیا دراولي چرته مونږه ټول همت ونه کو د خروکاونه کو نو د بیا مونږ ته بل موقع نه ملاويږي دا راجاګان د ټول د راجانه ته پوښتنه کوي چې محافظ شرط ده په دغه دوران کې هغه ګړ لجری راشي هغه د راجا د ډیرټون خبر راورسي چې هغه غواړي چې د تور غر شته تاسو زما سره ملاو شي راجا چې دا وور نو د ډیرټون سره ملایدو لپاره راضي شي او بل طرف ته مونږ ګورو چې میډب د ګړکار هغه جادوګر کور ته راغلی د ګړکار جادوګر چې دغه کتاب نه د دروازې باره کې څومره معلومات حاصل کړي دغه صفه په خپل کمره کې لګولي په هغه یو سفر او شو کوي هغه ګوري دا خو زما دا کتاب دی دا میډب د ګړکار جادوګر ته چې دا ټول معلومات ته د کم ځای ملاو شوی دي او په دې کې میډب ولګي د ګړکار جادوګر چې کم معلومات دروازه باره کې حاصل کړي دي ټول معلومات وسوځي میډب د جادوګر ته کته ته راجا مدد کول غواړي نو صرف دا خیال کوه او ته هر څه په ما باندې پرې دوا هر څه وسوځي د مهنت ضایع کی دا دروازه باره کې اوسو معلومات سپی چې هغه د سره در په کپړو کې پاتې شي دا هغه سپی راوړي او په اتر پسې راشي هغه ته وایي دې باندې دا دروازې باره کې معلومات چې د ارکس په دلته کې راځي او جمع کیږي با
دا ورته وویل چې نور هر څه میډي پوسټ اتر چې دا واوري نو دی په سوچ کې پریوزي او بل طرف ته مونږ ګورو چې راجا او د هغه کسان د ډیرټون سره میلاوېدو له هغه تور غر شاته راشي دلته کې ډیرټون راجا هم وګوري او راجا دی هم وګوري نو دا راجا ډیرټون نه تپوس وکړي چې تا مونږ دلته کې ولې راغوښتي یو نو دا ډیرټون د راجا ته چې زه خپل خلک بچ کول غواړم ولې چې ګلدان سره چې کم شین جادو دی هغه صرف خلک نه مړ کوي بلکې هغه به ستاسو د دنیا هم تباہ او برباد کړي تاسو خلک به هم مړ کوي که تاسو غواړئ چې دا کار مونږ وکړو نو مونږ له د دې لپاره به مونږ له ګلدان مړ کول پکاري او ډیرټون دی راجا ته وویل چې ستا د ریاست کم خلک ګلدان اغوا کړي دي 2 ورځې بعد به د هغو روخونه وباسي د هغې په ذریعه باندې به هغه دروازه چالو کړي ته غواړې چې دا دروازه چالو نه شي نو ته به د خپل کسانو سره په ګلدان باندې په هغه ځای کې حمله وکړې او زما کسان چې کوم د قبیلې دي هغه به د هغې موقع فایده اوچته کړي او دا ګلدان به مړ کړي په دغه کې دوران کې ډیرټون هغه ملګری بلیک هیټ ولګي په دې خلکو باندې حمله وکړي چې هغه دا سوچ کوي چې یاره زه د خپل خلکو خلاف د انسانانو سات نشم ورکولی د انسانانو د عرض په منځ کې جنګ شروع شي په دغه کې موږ وګورو چې محافظ میډیب راشي هغه د خپل جادو په ذریعه باندې د راجا حفاظت کوي میډیب ولګي د خپل جادو په ذریعه باندې د انسانانو د عرض په منځ کې یو دیوال جوړ کړي او د دې جادو د استعمالولو نه بعد میډي بیهوشه شي خو د ده نه یو غلطي وشي ولې چې د دې دیوال اخوا هر طرف ته د دې ارتر یو زوی چې هغه پاتې شي دا اتر دلته کې میډیب ته چغې وي چې دا دیوال ختم کړه لرې کړه اخوا طرف ته زما زوی پاتې شوی دی او په دغه کې دوران کې د ارس ولګي د دې ارتر په مخامخ د ده زوی ډېر بېرحمۍ سره مړ کړي کومې د وجې د ارتر د زړه ټوټې شي بل طرف ته مونږ ګورو چې جادوګر او اجنې بره د غر سر ته وخیږي اجنې او ګړکار جادوګر ولګي د محافظ میډیب راوالي او د ده ځي ته راولي کوم ځای کې چې دی پاتې کېږي دلته کې دا ګړکار جادوګر ولګي چې دا میډیب هم د شین جادو په قبضه کې دی د دې باره کې نور جرکانۍ دپاره کنټرول ته راشي کنټرول هغه ځای چې په کوم ځای کې د ټولو جادوګرانو یو غټ سردار هغه پاتې کېږي ګړکار جادوګر په دلته کې جادو زده کو خو بیا د دې ځای تښتېدلی ولې چې دوی زره شک نه جوړوږم د دې نه بعد د ګړکار جادوګر ولګي د میډیب او د شین جادو باره کې هر څه خپل ګورو ته ووایي چې میډیب هم د شین جادو په اثر کې دی په هغه باندې مکمل قبضه کړې ده دا ګړکار د خپل استاد نه تپوس وکړي چې د شین جادو ته میډیب څنګه په خپل قبضه کې راوستی دی د ګورو چې کله دا ټولې خبرې واوري نو هغه ولګي دا ګړکار یو ځای ته بوځي چې هغه یو ډېر پراچین ځای وي او دا ګړکار چې کله هغه پراچین ځای ته ورسېدی هلته کې وګورو چې هغه دروازه په خپله چالو شي کله دا دروازه دلته چالو شي او دا ګړکار جادوګر دننه لاړ شي نو دی وګورو چې هلته کې اخ سایه موجود وي چې کومه سایه د په لایبرري کې لیدلې وي کم چې د میډیب لایبرري وه هلته کې هم دا سایه د لیدلې وه او دی ډېر زیات حیرانه شي چې دا څنګه دا هغه سایه چې د ګړګار ته په هغه لایبرري کې ملاو شوي دا سایه د ګړګار ته ووایي چې میډیب چې کوم زموږ محافظ دی هغه موږ له دوکه راکړله او هغه پوره د شین جادو په قابو کې دی یعنې کې هغه د شین جادو په عشق کې دی او هغه به د ټوله دنیا تباه او برباد کړي خو ته هغه رکولی شي او دا د ګړګار ته ووایي چې دا خبره همیشه یاد ساته چې په رڼا پسې تیاره راځي او په تیاره پسې رڼا راځي او بل طرف ته هغه میډیب محافظ ورځ په ورځ کمزوری کېږي نو هغه چې کله په خپل طالب کې سملي نو هغه طالب د جادو بدل کې او هغه پوره طالب د شین جادو په اثرات کې راشي او د دې نه بعد د محافظ میډیب پوره طرح د شین جادو په قبضه کې راشي او بل طرف ته رټومن هغه راجا کسان راغونډ کړي هغو سره دا خبره کوي د ریاست کم خلک چې هغه ګلکان اغوا کړي هغه د بچاو لپاره به موږ له یو غټ حمله کول پکاري په دغه خبرو دوران کې هغه میډیب محافظ هم دلته کې راشي نو تر چې کله د میډیب وګوري نو دله په ده باندې غوسه ورشي ولې چې د ده د لاسه د ده زوی هلته کې مړ شوی راجا چې کله دا وګوري هغه محافظ له کوم ورکړي چې دا لوتر بوځي او دی په زندان کې بند کړي دی د هغې پورې په قید کې وساتي چې تر څو پورې دی صحیح شوی نه راجا د میډیب ته و چې ته به زما د ټولو سپیانو سره ملګری شي موږ به په دو ارګ باندې مقابله وکړو بل طرف ته هغه ګڼ نظرې د لوتر سره ملاقات له راشي دا لوتر دې جینې ته وایي چې زما په میډیب باندې بالکل भरोسه نشته ته په هم भरोسه ونه کړې بل طرف ته موږ د ارس کو ډیلوټون وګورو ډیلوټون د انسانانو سره ملاو شوی نو ګلدان په دې خبره ډیر زیات غوسه او دلته کې دا ګلدان د ډیلوټون د قبیلې ټول ارس مړ کول غواړي دغه ته کې ډیلوټون ملګری راشي او هغه ډیلوټون خځې ډرنګن ته وجره د دې ځنه وتخته او په هغه جمپړې کې سورې وکړي چې په هغه ذریعہ باندې خځه دغه وتختی او بل طرف ته د ګلدان کسان ډیلوټون کې کړي په دې کې د ډیلوټون هغه ملګری راشي هغه د ګلدان کسان مړ کی او ډیلوټون ته وجره ماته پته نه و هغه ټیم ما دا سوچ وکړ چې زه د خپل خلاف د انسانانو سات ولې ورکما دا غي د وجه ما د ګلدان خبره ومنله اوس ماته د ګلدان باره کې ټوله سچایي پته ولګېده د هغې نه بعد د بلیک هیل ډیلوټون ته ووایي که یاره موږ د دې ارس په مخامخ باندې د هغه ګلدان اصلي چهره راولو دا ټول ارس به د هغه خلاف شي نو ډیلوټون ورته وایي چې هغه زه به دقه شانتې کومه بل طرف ته موږ د ټوم وینه هغه راجا وینو چې هغه د خپل سینا سره خپل محافظ میډي او د هغې ګڼ نجرې سره د هغې ارس خلاف مقابلې له رواني طرف د هغه ګړګار جادوګر راشي او هغه لوتر د هغې قید نه آزاد کړي د ځان سره یې بوځي چې موږ به د میډي سره جګړه کوو بل طرف ته بیا موږ ګورو چې د ټرینګن ښځه یو ځنګل کې منډې وي د هغه سپایانو نه
او ښځه وګوري چې هلته کې یو نهر رواني او هغه د ګلدان نه د خپل زوی د بچ کولو دپاره خپل هغه زوی په نهر کې واچوي. هغه ماشوم په نهر کې روان شي او د دې نه بعد د ډرینګن دا ښځه راپاسي د دې ارګ سره په جګړه باندې شي او دې جګړې دوران کې د ډریګون دا ښځه مړه شي. بل طرف ته مونږ ګورو چې د ډیرټون خپل د کبیر ټول ارګ راغوښتي د ګلدان د خیمې مخې ته ولاړي او ډیرټون د دې لپاره راغلی هغه غواړي چې هغه د ګلدان د اصلي چهره د خلکو مخامخ راولي. نو په دې جګړه کې د ډیرټون په ګلدان باندې زوروري خو دا ګلدان ولګي د خپل د جادو په ذریعہ باندې حمله وکړي چې د کمې د وجې هغه ټول ارګ کم ولاړي هغه د ګلدان د اصلیت پته ولګي. ولې چې د ارګ د قانون ډیر زیات پابند وي. ارګ ولګي د ګلدان خلاف आवाज اوچت کړي. کم ارګ چې د ګلدان خلاف आवाज اوچت کړي او د خلاف جنگ وکړي ګلدان ولګي د خپل د شین جادو په ذریعہ باندې هغه ټول ارګ مړ کړي. د کمې د وجې څوک هم د مخې ته نه ودرېږي. په دې ځکه د ډیرټون هم مړ شي او ډیرټون چې څه غوښتو هغه په هغه مقصد کې کامیاب شي. ولې چې ډیرټون دا غواړي چې هغه د ګلدان اصلي چهره د ټول ارګ ته وښيي او دا ټول ارګ د ګلدان د اصلي چهرې نه واقف وي چې د خو د شین جادو په ذریعہ باندې طاقتور دی او دا ټول ځکه د نه یریږي. بل طرف ته مونږ ګورو چې د سټومن راځي د خپل ټولو صفایانو سره هم د غزي تار ورسي کم ځکه چې د ارګ وي. بل طرف ته لوتر او غړکار جادوګر هم مونږ ګورو چې هغه د میډي موافق سره جګړه کوي. د شین جادو د میډي په خپل قبضه کې کړي. د دې شین جادو د وجه د میډي ډیر زیات طاقتور وي په دو باندې او دلته کې میډي د ګټو نه یو غټه پوتله جوړ کړي هغه د شین جادو په ذریعہ باندې په پوتله کې ساه واچي. هغه د دې پوتلې په ذریعہ باندې لوتر او د کارګر سره جګړه کوي. بیا د میډي د خپل په منتر په ذریعہ باندې د ګلدان غ دروازه چالو کی. کومه دروازې په وجه باندې ډیر شي ارګ رامنډي وي. د کې د سټومن چې کومه یا یو بادشاہ هغه په دوه باندې حمله وکړي او د دوه دوران کې جګړه شروع شي. بل طرف ته د ګړکار جادوګر خپل کمال وخی. ګړکار ولګي د کټو غټه پوتلې چې هغه خپل جادو په ذریعہ باندې بدخ کې میډي باندې راغوزاره کی. بیا د خپل جادو په ذریعہ باندې د میډي قابو کی. د دې د وجه د ګلدان غ دروازه په بندیدو باندې شروع شي. د ګړکار ته د سایه خبره یاد شي چې کوم سایه ته دا خبره کړي چې همیشه د تیارې نه بعد رڼا راځي او ځینې ټایم کې د رڼا نه بعد تیاره هم راځي. د هغه سایه په دې خبره باندې پوه شي. د هغه نه بعد د شین جادو پوره تور باندې ختمو کی او د دې ځنه ختم کی. دا میډي محافظ هم د غشین جادو نه آزاد کی چې هغه د خپل قبضه کې کړی. لوتر د بادرې په وجه باندې د ډیر زیات خوشاله شو. د دې نه بعد په خپل پنځي باندې کینو د راجا خپل لاړ شي. دلته کې دا ګړکار جادوګر د میډي محافظ خیال کوي. کله چې دا میډي د مرګ په اخري مرحلو کې نو د خپل جادو په ذریعہ باندې هغه دروازه چالو کی. کومه دروازې په ذریعہ باندې هغه راجا ولګي د کم خلک چې دوه قبضه کړي هغه خلک سټوم وین ته په دروازه باندې بوزي او د دین لږ ساعت بعد د میډي محافظ مړ شي چې د کمې د مرګ د لاسه بیا هغه دروازه هم بند شي. دا راجا وګورو چې یاره مونږ خو د دې ارګ په میز کې ټول گرفتار شو یعنی کې دوه ډېر زیات دي زمونږ ګرجا پیرا. دا راجا ولګي د ګڼنا چې نه ته وایي چې تما په خپل خنجر باندې مړ کا. د دې نه بعد په ټول ارګ کې ستا عزت بڑاو شي چې تا یو راجا مړ کړی دی. د سټومن د راجا دی جنې ګڼنا ته وایي چې اوس ته ما نه مړ کړې نو بل ارګ به راشي هغه به ما مړ کړي. چې کوم مرګ ولګي زه یې مړ کړم هغه ته به عزت میلاو شي هغه به د دې قبیلې سردار جوړ شي. دې کې هغه بلیک ورډ د راجا طرف ته روانې د مړ کولو دپاره. دلته کې چې جنې ته وګورو دا د راجا له خنجر راپرېږدي خو دا نه غواړي خو بیا هم د راجا له راپرېږدي. هغه خبره وشي د هغې نه بعد دا ټول ارګ راغونډ شي او هغه جنې په اوږه باندې راولي او هغه له ډېر زیات عزت ورکړي چې دې راجا مړ کړی دی. دلته کې مونږ ګورو چې لوتر هم راورسي او هغه دلته کې د خپل د زوی د بدلې اخیستو دپاره راغلی. بلیک ورډ هغه زوی مړ کړی. دلته کې بیا د دوی په منځ کې جګړه شروع شي او دا لوتر په یو غوزار باندې هغه بلیک هیډ مړ کړي. د هغې نه بعد وګوري په عزت باندې دا راجا هغه پتله راوالي او د هغه ځینه روان شي. دلته کې اوس دا ګڼنا جنې د دې ارګ ملکه وي. بل طرف ته مونږ ګورو چې د سټومن راجا اخري رسومات وي. د دې نه بعد د سټومن راجا د آرتر جوړ شي. دلته کې دا فلم ختم شي خو د دې نه بعد مونږ ګورو چې د ډرینکن او د ډریګون هغه زوی په یو سمندر کې روان چې هغه یو کنارې ته ورسي. ماشوم کنارې ته ورسي نو هلته کې یو انسان راشي او هغه ته د ماشوم میلاو شي. د ډریګن دا زوی هغه د سترګې راوباسي